د هلمند اسلامي پولیسو روزنیز مرکز دلته هغه پولیس سرتیري چې یوه میاشت یې د کورنیو ښوونکو له لوري په بېلابېلو برخو کې مسلکي او عقیدتي زده کړې په عملي او نظري ډول زده کړي دي ترڅو دغه زده کړې ورسره په کاري ساحه کې مرسته وکړي. فارغ سرتیري جوړو سوو مراسمو کې چې ګډونوال یې د هلمند مرستیال والي مولوي محمد نبي حماس ترڅنګ د ملکي او نظامي ادارو مسؤلین علما او ځایي اوسیدونکي دي خپل زده کړي نظامي مهارتونه او حرکتونه نندارې ته وړاندې کوي. د هلمند اسلامي پولیسو روزنیز مرکز تدریسي مرستیال محمد یعقوب امین وایي روزل سوو پولیسو ته د مجرب او تکړه ښوونکو له لوري 18 نظامي مسلکي او عقیدتي مضامین په عملي او نظري توګه ښودل سوي چې کولی سي خپل وظایف پر وخت او ښه ډول سرته ورسوي. نن ورځ زموږ تقریبا 602 تنه مجاهدین د مسلکي عقیدوي زده کړو څخه فارغ شول چې په دې کې تقریبا 18 مضامین چې په دې کې تکتیکي پولیس، عملیاتي پولیس، عملي او نظري، دارنګه جنایي جرمونه عملي او نظري او دارنګه مخابره او نور د دې ترڅنګ ډېر اسلامي او عقیدوي مضامین هم ورته تدریس شوي دي. زه په دې مطمئن یم چې زموږ مجاهدین چې دلته روزل شوي دي هغه د ولس د خدمت لپاره ډېر ښه جوګه دي او ډېر ښه خدمت ورته کولی سي. البته د ولس څخه یوه غوښتنه دا ده چې د خپلو مجاهدینو او د خپلو عسکرو او د خپل دولت تر شا ودرېږي او د دوی ټوله مکمله همکاري وکړي. بلخوا بیا د دې روزنیز مرکز څخه فارغ پولیس وایي د هیواد او خلکو خدمت او ساتنې ته ژمن دي او ډاډ څرګندوي چې د زده کړو مسلکي او عقیدتي مهارتونو او تکتیکونو پر مټ به لا هم غوره خدمت وکړي. ولس ته موږ دا ډاډ ورکوو چې معنا موږ امنیت ساتو، معنا خپل د امنیت دپاره زده کړې کوو، معنا ولس ته ډاډ ورکوو چې موږ د خپل د وطن او خپل د امنیت ساتنه ولس ته موږ د امنیت اطمینان ورکوو ځکه چې دلته موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودې او استادانو خواري را سره وکړله، زده کړې مو ترلاسه کړلې. نو د ولس زموږ غوښتنه دا ده چې د ولس همکاري را سره انشاءالله موږ به خپل منزل او خپل هدف ته رسېږو. د یادونې وړ ده چې د افغانستان اسلامي امارات په بیا ځلې واکمنېدو سره دا د هلمند اسلامي پولیسو له روزنیز مرکز څخه د فارغ پولیس سرتیرو 14مه دوره ده چې د مسؤلینو په خبره تر دې مهاله له دې مرکزه 1000 تنه مجاهدین تر روزنې وروسته فارغ کړي دي.